جی قدرمنو صابر جان یم زما یو ملګری بهر ملک ته تلو نو هغه ماته وویل چې یاره زه خو په ما باندې څه وخت کې یو دعوه وه او اف آی آر را باندې خو زه خو عدالت نه بری شوی یم خو اوس هم چې کوم دی نو زه تلمه نو په رپورټ یې راته ویل چې یاره تا باندې چې کوم دی اف آی آر دی نو دغه څه مسله ده او دغه مسله به څنګه ختمېږي نو دا تاسو وګورئ په دا پولیس چې کوم دی نو دې مسلې پوره حل تاسو ته ویلی دا تاسو وګورئ. السلام علیکم. یو ورور په کمنټو کې دا خبره کړې وه چې بھئی بس فیصله وشو په عدالت کې نو دا خو الریډي تاڼې ته درځي تاسو د هغه ځای نه دا فیصله واخلې او په دې اف آی آر پسې وروخېجوئ نو د خلکو به کلیرنس کېږي. نه وروره په دې طریقه باندې کلیرنس نه کېږي. کلیرنس دپاره ستا د شناختي کارډ نمبر ډېر ضروري دی. دا فیصله د شناختي کارډ په نمبر او ستا په فنګر پرنټ پسې خېږي. هر ځای کې چې ستا کلیرنس او ویریفیکیشن دپاره ته ودرېږي نو تا نه شناختي کارډ غوښتي کېږي. شناختي کارډ پسې چې دا فیصله وختې ده نو هغې نه بعد چې کله ستا شناختي کارډ ویریفیکیشن دپاره تا نه وغواړي او هغه شناختي کارډ نمبر هغې درج کړي په خپل ویریفیکیشن سیسټم کې نو هغې سره دا فیصله راځي. د هغې دپاره د هر هغې کس چې په چا اف آی آر شوی دی او د هغې فیصله شوې ده چې هغه په هر شکل کې ده که هغه د ډسچارج شکل کې ده که د بري شکل کې ده او که هغه د سزا په شکل کې ده د هغه د دفتر سیارو ته راتلل ډېر ضروري دي چې د دې شناختي کارډ پسې یا د فنګر پرنټو پسې د هغه دا فیصله ور اټیچ شي نو بیا دا هر ځای کې خولی کېږي او د کلیرنس او ویریفیکیشن به هر ځای کېږي. والسلام.